د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. نړیوال بانک له مخالفتونو سره نړیوال بانک سره د ملي دسترخوان سند لاسلیک شو. اتمر وایي یو شمېر سیمه ییزې ګړۍ د سولې بهیر د مخنیوي هڅې کوي. سکاټ میلر که طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي د افغان ځواکونو ملاتړ کوو. برېښنا افغان او ازبک چارواکي د برېښنا 10 کلن قرارداد لاسلیکوي. امرخیل ضیاء الحق امرخیل د ننګرهار د نوي والي په توګه رسما خپله دنده پیل کړه. په همدې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ښاغلي امرخیل ژمنه وکړه چې فساد به نه کوي او فساد به له منځه وړي. عبدالله ډاډه یم چې د حکومت او طالبانو ترمنځ به خبرې راتلونکې اونۍ کې پیل شي. کندهار ولایت کې د 2 پرله پسې چاودنو له امله 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. بهرنیو چارو وزارت تر راتلونکې اونۍ پورې به پاتې طالب بندیان هم آزاد شي. طالبانو راتلونکې اونۍ د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو په اړه د عبدالله خبره رد کړه. د طالبانو د مرکزي پلاوي رئیس شیر محمد عباس ستانکزي تیر ماښام رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د سپټمبر په لومړۍ کې له افغان چارواکو سره سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پلان شوي. سیلابونه هیواد کې د سیلابونو له امله د مړه شویو کسانو شمیر 155 تنو ته ورسید. لوبغاړي محمد نبی، راشد خان، نجیب الله زدران او حشمت الله شاهدي د وروستیو سیلابونو ځپلو سره د مرستې کولو اعلان کړی دی. کرونا افغانستان کې پر کرونا وبا د اخته کسانو د ثبت شویو پیښو شمیر 18140 تنو ته رسېدلی دی او له دې ډلې 1402 کسان مړه شوي او 9050 نور بیرته روغ شوي دي. ملګرو دا وه زمونږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.